سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری سنان جان یم. ملګرو، ادبي خپرونه مو نن انور خیال بونیری سره راجوړه کړې ده. انور خیال بونیری مې په لاسو باندې راغی، ورته مې ویل چې ماته به د خوند رنګ شعرونه وایي او زما دغه د پاڼې مینهوالې ته نو راځئ انور خیال بونیری شعرونه ته یې ووایو. ډېره زیاته مننه سنان جانه. دغه شعرونه چې سرې ګریوان ریښې صادر پیزار د نه برابر، سرې ګریوان ریخې صادر پیزار د نه برابر، دا دیره وکه بازار دنیا لیدم او کنه، غېږه پردی ښار او انتظار د روزګار، را سره نه وه د جنت خوا لیدم او کنه. ډېر ښه. او دغه بله کې دغه بله د غزل څو شعرونه ارشاد د لاسو نښې د لالي خرڅوي، یو لیونی د لاس بنګړي خرڅوي. دا بیا ووایه. ډېر ښه. د لاسو نښې د لالي خرڅوي، یو لیونی د لاس بنګړي خرڅوي، د ځینې خلکو د پیغور د لاسه راله د پوزې مې هکې خرڅوي. سنان جانه دغه څو شعرونه به درته چې داسې ځمه لکه سپي راپسې شوي، ارمانونه لیونې راپسې شوي، او څومره زر مې سره د لاندې راګزار کړي، دا مې خپل دي که پردي راپسې شوي. ډېر ښه. او چې بوډا شومه له کوره مې وباسې لنډه دا چې خپل بچي راپسې شوي. ډېر ښه. دا بیا ووایه. چې بوډا شومه مننه لنډه دا چې خپل بچي راپسې شوي، ما دا من نوم په جار باندې اغستی، ما به وژني څو سړي راپسې شوي. ډېر ښه شعر. ما دا من نوم په جار باندې اغستی، ما به وژني څو سړي راپسې شوي، او کوی کاب ته خوب کې تللی ومه خیاله اوس په ویښه خواب پیري راپسې شوي. ډېر ښه. ډېره مننه. او په سر نشته لوپټه سرتوره ګرځي، یوه پیغله پښتنه سرتوره ګرځي. ډېر ښه. ما هم خپلې تڼۍ لرې کړې ګریوان نه، چې خبر شوم هغه سرتوره ګرځي. او زه به څنګه لوپټې په قرضونه اخلم، د بېوسه ورځ او شپه سرتوره ګرځي. او دغه څو شعرونه نور چې د باران پته به ولګېده، ستا د ایمان پته به ولګېده، چې د باران پته به ولګېده، ستا د ایمان پته به ولګېده، ګټه به چا وکړه خبر به نه شو خو د تاوان پته به ولګېده. ډېر ښه. ګټه به چا وکړه خبر به نه شو خو د تاوان پته به ولګېده، اوښکې به یو بل پسې کوزې شولې، د لون ګریوان پته به ولګېده. ډېر ښه. او دغه څو شعرونه نور چې په کوڅه کې مې صنم سندرې وایي، دا بدبخته نن د غم سندرې وایي، د یو پیغلې د واده نیټه یې کېښوه ګرځي، چم په چم سندرې وایي، او دروازې سره نږدې یم ولاړه په حجره کې محترم سندرې وایي. ډېر ښه. او اوس چې کوم اړخ ته ځم سندرې وایي، زما لاسو کې قلم سندرې وایي. ډېره مننه، مهرباني.